پښتون جرګه د پښتون تحفظ مومنټ په کوربتوب رابلل شوې ده. جرګه د څه شي دپاره رابلل شوې ده یا پښتانه جرګې ولې کوي؟ دلته ټول مشران ناست دي، هغه ښه په پوهېږي، هغه د دې ګواهان دي، د دې تنظیم یا د دې پلیټفارم جوړېدونکي خلک دي چې له کلونو کلونو دا د زموږ د پښتنو یو زوړ روایات دی، یو منظمه روایات دی، یو داسې زورور پلیټفارم دی چې په هغه کې کله خلک راټول سي نو د هغه فکرونه، سوچونه، د هغو منظمتیا هغه د یو جلا لیول وي. ریاست چې دا څو ورځې د دې جرګې له نامه چې کومه ویاره سوه، هغه چې کومه دربه جوړه کړې وه، هغه زموږ د زوړ د جرګو له تاریخه خبر وایي چې د دوی چې کله پښتانه سره جرګه سي نو بیا پوره امپایر جوړوي. ویې ویښو باچي پر اوس هغه پالیسیانې نه دي، د هغو پالیسیو شکل بدل شوی دی. دلته خلک زورور راځي، دوه قامونه، دوې قبیلې، دوه خلک سره جنګوي. هغه کې چې کله په هغه ځای کې ګډوډي پیدا سي، له هغه ځایه کمپلیکس زون جوړ سي، بیا هغه پښتانه چې سره په جګړه کې سي نو یوه خوا هم لګیا وي دریم قوت ځان نه رابلي، بله خوا هم لګیا وي نورو خلکو ته شپلکي وایي چې راسئ په دې دربه راګډ شئ. نو هغه کیسه چې کومه ده دا باید موږ دې ته د پای ټکي کښېږدو. موږ باید دومره منظم او دومره زورور پاتې شو چې د دریم سړي په موږ کې ځای نه وي. که تر څو زموږ په وطن کې، زموږ په منځ کې، زموږ په صفونو کې د دریم سړي ځای جوړېده، تر هغو به دا ګډوډي وي. تحریکونه، قامونه، تحریکونه چې څومره هم دي د دې پښتانه قام یا اوف، باید دا جرګه پر دې باندې فکر وکړي چې افغانستان باید نور د ټوپک په زور نه ونیول سي. که هر څوک راځي، که ملا دی، که طالب دی، که مجاهد دی، که جمهوریت پسنده خلک دي، که هر څوک دي رادې سي، سره کښېنوي، الکشن به وکړي، لویه جرګه ده راوبولي افغانستان ته. خلک د سره کښېني، سره جرګه ته سي، سره مرکه ته سي، د خپل وطن حل د پخپله راوباسي. دا په پښتون هلته په افغانستان کې څومره وخت وشو چې د ښځو تعلیم بند دی، د ښځو روزګار بند دی، ژوند سره ګډوډ دی. موږ په دغو زورورو باندې غږ کوو د دې جرګې له لارې چې باید د انسانیت چې کوم چوکاټ دی، په انسانیت کې ښځه، نر، ښځه دا ټول راځي، دا درې جنډر په دې انسانیت کې په چوکاټ کې راځي. باید د انسانیت د انساني حقوقو سرغړونه ونه سي. باید موږ دا ټول قانونونه یا هر څه چې کوم دی د دوی چې کوم اساسي قانون دی، هر څه دي په دې کې باید ښځو ته د تعلیم، د کار، د روزګار برخه ورکول سي. 21مه صدۍ ده، موږ به د 21مې صدۍ د تقاضو مطابق سفر کوو. که چیرې موږ په هغه ټول نه شو پوره، دنیا هسې هم په موږ راترپېدلې ده، هر څوک چې راغلی دی موږ یې تر پښه لاندې کړي وو، هر چا زما سر پرې کړی دی. خو خبره دا ده چې زه و دې زورورو ته کوم پلان لرم چې د دې زورورو لار ونیسم. د افغانستان استقلال به ساتي که هر څوک راځي، بیا که هر چا د افغانستان استقلال وساتئ، د افغانستان امن یې وساتئ، په لویه جرګه یې باور وکړئ، په ټول شموله حکومت یې باور وکړئ، که هغه کار څوک دې زنده‌باد، بیا څوک بد نه ورته وایي. ملګرو، په پښتونخوا وطن کې دلته موږ بده خبره ده چې کوو یا، خو بیا هم په پښتونخوا وطن کې زموږ نیمه آبادي چې کومه ده هغه په یو دارنګه حالت کې پرته ده چې بیخي هغه نه په کام حساب ده، نه د دې کام په وګړو حساب شوې ده، نه په بله حساب شوې ده، نه په بله. که موږ چیرې قامي مبارزه کوو، که موږ چیرې د کام په بنیاد باندې خبره کوو، نو ستا نیمه آبادي چې کومه ده د دې خبرو برخه به یې خامخا وي. که چیرې نه وه په نیم کام په مبارزه باندې د نیمو خلکو په لښکرو په صفونو باندې قامونه نه جوړ شوي دي، نه چا جوړ کړي دي، نه یې موږ جوړولی شو. صفا خبره ده. دلته مجلسونه دي همدارنګه دي، خلک حیران سي چې ته اوس خبره کوې، نه یې کوې، څه به کوې. مطلب 21مه صدۍ ده، اوس هم بله ورځ حال راغی په
سپین ږیري سره ناست دي د یوه به د 7 کالو لور ده د بل به د 8 کالو لور ده د بل به د 12 کالو لور ده په بازار کې سره ناست دي یاري دوستي ده یوه خپله 8 کالو لور یوه سپین ږیري له ورکړه بله بل ته ورکړه بده خبره ده چې څوک یې کوي یوستمه څه دی د خلک تر کومه ځایه ولاړه کوي دلته دا ناست یاست مطلب پښتانه دا رنځه به کوي موږ خور ته لور ته په جایداد کې حق نه ورکوو په برابره توګه یې مه ورکوو مسلمانان خو موږ یو اسلام په جایداد کې خور د ورور نیمایي کړې ده نیمایي نه ورکوي دا موږ څه د وطن د جوړښت خبره کوو باید ښځه په اقتصادي طور مضبوطه سي هغې ته په جایداد کې برخه ورکول سي په سیاست کې برخه ورکول سي هغه په خپل ذات کې خودمختیاره وګرځول سي هغې ته دا باور ورکول سي چې ته څه کې ستا کومه فیصله ده چې زموږ په کور کې د ورور زوی چې فیصلې ته کم احترام لرو هغه به موږ ستا فیصلې ته احترام لرو دلته چې کوم موږ په سیاست خبرې کوو په کام په وطن په غمیزه باندې خبرې کوو چې تر څو دا خبرې زموږ پر پښتني نغریو باندې نه وي سوي تر هغو کام جوړول ناممکنه خبره ده باید موږ نور دا شیان له ذهنه وباسو موږ تر اوسه دلته ناست خلک تر نیمې زیات به دا رنګه خلک وي چې د هغو کور ښځې نجونه سکول ته نه ځي تعلیم یو ضروري بنیادي شی دی چې ته باید هر چا ته ورکوې تعلیم سترګې دي علم پوهه شعور سترګې دي تا نیم کام ته څنګه ړوند ساتې موږ چې په ظاهري طور یو څوک ړوند سي په هغه باندې موږ هر رنګه کوشش کوو چې دا د معذوري ختمه سي یو شی ځان ته لاره پیدا کړي خو د یو چا 2 سترګې سته په 2 سترګو باوجود ته ورته وایې ته سترګې پټې کړه کښېنه دا ډېر ظلم دی ډېر بد کار دی موږ باید دلته پوهان ناست دي په کلچر په علم په پوهه باندې خبر خلک دي موږ باید وګرځو چې پښتني کلتور څه دی پښتني کلتور چا ساتلی دی دا په موږ کې چې راځي دا نوي دغه راغلي دي موږ نه پوهېږو چې دا د چا دي له کومې خوا راغلي دي څنګه کیسه ده پښتنې ښځې باید څنګه وي زموږ به ټیکرای وي زموږ به پلو وي په پلو به مخ پټ وي زه نیم خبره دا شیان لکه موږ باید دا پوهان ناست دي په دې باندې کار وسي اصل کیسه را پر سره سي چې موږ څه شو زموږ په کلتور کې څه ول وخت کم دی هر وار چټۍ را ملاوږي وی کم دی بیا هم دلته موږ سیاستونه چې کوم سیاست کوو دا جرګه باید په دې باندې فکر وکړو موږ به یو بل ته سپکې نه وایو پښتانه مثال کوي په یوه ښکنځا 100 کسان خفه کېږي نو د دې باید موږ له دې ډډه وکړو باید جرګه په دې باندې سخت ګام واخلي چې موږ د پښتانه مشرانو که هر څوک دي باید د دې سپکاوی نه وشي دا پښتني سیاست دی په جنګ ځپلي وطن کې جنګ ښکنځا دا پور هم لري په غور هم لري پښتانه به د پور هم ځان ګوري نه په غوره به هم ځان ګوري موږ جنګ ځپلی وطن دی وطن ډېر خوار دی ډېر برباد دی ډېرې کیسې موږ ته ګوري باید موږ یو بل ته لاسونه سره ورکړو د مینې د شفقت د عزت لاسونه سره ورکړو تر څو وطن وژغورو تر څو وطن جوړ کړو وطن د جوړېدو پخوا ډېر کم و د بربادۍ پخوا ډېر زیات روان دی دنیا بدل سوچونه راوړي دي موږ په یو بل جنګ کې ښکېلی موږ ته یې نورې ارادې دي باید دا جرګه هغه ارادې که د هرې خوا دي که د دې نه ډېر زورور دي که د دنیا د زورور دي باید دا دغه چې کومه ده د زورورو ملا ورماته کړو موږ یو په منظمه په ډېره سنجیده او په یو لوی فکر سره خپل ګامونه واخلو سیاست د جذباتو لوبه نه ده سیاست د امکاناتو لوبه ده سیاست په لوی فکر او پر ژور سوچ باندې کوو نو بیا هم ستاسو ټولو مننه راغلو جرګوالو ته